دلته د روغتیا وزارت لخوا د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو په حضور سره د عامې روغتیا وزارت د تخصص اکمال دورې د 483 نارینه او ښځینه روغتیا پالانو فراغت غونډه د عامې روغتیا وزارت وایي د متخصصه روغتیا پالانو په زیاتوالي سره هیوادوالو ته د روغتیايي چوپړتیا وړاندې کېدو ښه والی موندلی او له دې لارې له هیواده بهر د درملنې لپاره د ناروغانو له تلو څخه مخنیوی کیږي. چې مونږه متخصصین ولرو، ډاکټران ولرو، په نوي سامانالات په نوي ټکنالوژي باندې سنبال متخصصین ولرو چې په هغې پوه وي، ظرفیتونه یې لوړ شي او د دې نه خلاص شو چې زمونږ زورېدلی کړېدلی ملت د سفرونو نه خلاص شي، د تکلیفونو کړاوونو نه خلاص شي. دغه مونږ ته ډېره مهمه ده او ډېر زموږ ستر هدف دا ده چې هېواد ته داسې متخصصین وړاندې کړو چې د طبابت په ټولو معیارونو باندې سمبال وي، هېوادوالو ته داسې خدمات عرضه کړو چې هېوادوال مو نور مجبور نشي بهرني هېوادونو ته د ناروغۍ لپاره سفر وکړي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال په دې برنامه کې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو له کمښت څخه خبرې کوي او وایي د هېواد روغتونونه باید په مسلکي کسانو او پرمختللو تجهیزاتو مجهز شي. عبدالسلام حنفي د غرض له روغتیا پالانو غواړي هېوادوالو ته د لا ښه روغتیايي چوپړتیا وړاندې کېدو لپاره هڅه وکړي. در مناطق مختلف افغانستان مخصوصا مناطق دوردست اشداً به خدمات صحی ضرورت دارد. در اکثری ولسوالی‌های ما شما و قرا و قصبات مناطق دوردست هیچ نوع در بعض اکثریت جاها کلینیک هایی که درد مردم دوا کند وجود ندارد. تاسو د خپل مسلمان مظلوم ملک سره متعهد پاتې سي. د دې کوشش باید ونسي که یو ځای په بل دنیا کې په بل ځای کې تاسو ته ډېرې پیسې په لاس راځي، ښه خدمت درته برابرېږي، هغه ته به ترجیح نه ورکوئ، د خپل د ملک مسلمانانو ته خپل د ملک سره به متعهد پاتې کېږئ. دا د دې ملک هم در باندې حق دی، د دې مسلمانانو هم در باندې حق دی. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال هم په دې برخه کې د هېواد د روغتیا برخې پیاوړتیا لپاره له هڅو ډاډ ورکوي او له سوداګرو او صنعتکارانو غواړي په هېواد کې د بې کیفیته درملو له واردات او تولید څخه مخنیوی وکړي. د درملو واردونکو شرکتونو او سوداګر باید د درملو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي. بې کیفیته درمل باید هېواد ته وارد نشي. په دې برخه کې د عام روغتیا وزارت نقش حیاتي دی چې نظارت او مخنیوی وکړي. له محترمو ډاکټر صاحبانو هم غواړم چې په دې برخه کې له دقت څخه کار واخلي. په همدې حال کې هغو روغتیا پالانو چې تازه خپل تخصصي دوره بشپړه کړې ده ناروغانو ته د روغتیايي چوپړتیاو له وړاندې کولو ډاډ ورکوي. هغوی همداشان د هېواد په روغتونونو کې د ننګونو د حل غوښتونکي دي. د ملت په تړاو یوازې د دوی ملاتړ او باور ته اړتیا لرو. موږ دلته وړ قدرونه لرو او اړینه نه ده چې هر ناروغي لپاره بهر ته روان وي. په ضمن کې پر خپلو متخصصینو هم غږ کوو چې معززو هم مسلکانو ملت ته رښتینی لاس ورکوي. اوس که چیرې موږ په پوره تعداد سره ډاکټران ولرو، په دغه کم امکانات یې موږ خدمت کوو. موږ یې خدمت ته جوګه یو، در سره تعهد کوو چې د دغه ولس خدمت کوو، خو زموږ شمېر رازیات کې په روغتونونو کې زموږ شمېر په روغتونونو کې ډېر کم دی. د اکمالي تخصص اړوند ټریني بستونه راته زیات کړي، د متخصصینو بستونه ایجاد کړي، د ټرینرانو بستونه راته ایجاد کړي. د دې ټولو سربیره د اسلامي امارت چارواکي د روغتیا برخه کې د ننګونو حل لپاره له هڅو ډاډ ورکوي او له نړیوالو مرستندویو بنسټونو او پانګوالو د هېواد د روغتیا برخه کې د همکارۍ د پراختیا او د پانګونې غوښتونکي دي.